کچیری سړی غواړي چې په دنیا کې کامیاب زندگی تیر کړي او دغه زندگی د آخرت د کامیابی هم یو عظیمه ذریعه جوړه سي یو فکر درته کول پکار بس هغه فکر دا دی چې زما زندگی دی دنیا کې ابدي نه ده زه یو ښځم دا مال دا دولت دا اولاد دا بیبي دا کور دا کول دا خاندان دا تربور کاکا زوی ماما زوی اخشی و تربور فلان دا ټول زمانه پاته کیږي غټه وفا د دې دا ده چې زما په جنازه کې شرکت وکړي ډېر به دا رقم چې ستا د جنازې خبر ورس چې پر دومره ټیم باندې ستا جنازه ده دی به د دنیا د پیسو د محبت په خاطر ستا جنازې ته حاضرېدو ته کوشش نه کوي داسې وخت راځي اعلان به کېږي حضرت عمر رضی الله عنه کله چې به د مرګ اعلان د یو چا د ده واورېدي ده به ویل های زما افسوس یوه ورځ به داسې اعلان کېږي یقال فیه مات عمر خلک به وایي حضرت عمر رضی الله عنه ولاړی هغه ولاړه د هغه مابعد څونه کسان نور راغله پیړۍ پیړۍ ولاړه داسې یو وخت به راځي دا د سوچ سره د ځان سره دا سوچ حاضر وساته داسې یو وخت به راځي داسې یو زمان به راځي عزرائیل علیه الصلاة وسلام به زما د روح کښلو لپاره ما ته حاضرېږي زما قریبان به په ما ژاړي یوه ورځ دوی 10 ورځې به ډېر وفاداره قریب په ما پسې وژاړي کنې هغه هم نسته هغه اولاد چې ما د ده دپاره هر څه کول آخرت مې تباه کړ درواغ مې ویل ظلم مې کوي د بل حق مې په خوړی پیسې مې په ګټلې هر رقم چې و ما د دغه اولاد دپاره پیسې راوړلې لیکن هغه اولاد هغه شیرین اولاد دی اول کوشش دا کوي چې یو بیلچه خاوره زیاته په تا پسې وغورځي چې کله ته په خپله ډوډۍ کې یوازې سوې بیا به د خپلو قریبانو د پښو کړپۍ اوري حدیث کې راځي انه لا یسمع خفق نعاله د دې خپلو قریبانو د پښو کړپۍ اوري دی به داسې ورته ګوري زه مې یوازې پرېښودم هلته به بیا تا ته درک درکړي چې های زما افسوس ما د اولادو دپاره څومره ځغستم ما د میرمنې د هر خواهش د پوره کېدو دپاره هر څه کول نن هغه اولاد ما ته په ښه نه راغلی نن زما هغه میرمنه ما ته په ښه نه راغله هغه زما نږدې قریب ما ته په ښه نه راغلی نن ما ته یوازې خپل عمل په ښه راځي بیا به هلته ستاسو پوښتنه کېږي لهذا بې عقله سړی هغه دی چې د عارضي زندګي دا د آخرت د تباهي یو ذریعه وګرځي دا د ټولو بې عقل انسان دی دا د ټولو بې عقل انسان دی چې خپله زندګي عارضي زندګي 80 کاله 40 کاله 30 کاله 50 کاله زندګي د هغه ابدي د آخرت د زندگی د تباهي یو ذریعه وګرځي دا نه دی پکار انسان باید لږ سوچ وکړي لږ فکر وکړي چې زما به څونه زندګي دی دنیا کې که د هر انسان سره دا فکر پیدا سو ګورې واورئ که د هر انسان سره دا فکر پیدا سو چې زه مرم او زما سره زما د زندګۍ د هرې لمحې حساب کیږي الله تبارک و تعالی پوښتنه کوي بیا به یو ډېر زیات کمزوري ایمان والا یي چې د دې فکر سره هم دی ګناه وکړي یا د بل حق خوري که چیرې د انساني تقاضا مطابق د ده نه ګناه وسي بیا به دی فورا استغفار ته آماده وي لهذا انسان باید دا فکر وکړي چې انسان په خپل زندگی کې دا فکر پیدا کړي چې زه مرم زما زندگی د آخرت د بقا یو ذریعه جوړه کړم هغه به بیا په ډېر خوشحالۍ باندې د سرې ګرمۍ د 15-16 ګانټو روژې ته آماده ناست چې کله به خدای راولي که پر آخرت ایمان ولرو د الله پر وحدانیت ایمان ولرو آخرت ایمان ولرو نو بیا به هر مسلمان د ګرمۍ د سرې سختې ګرمۍ
د 15-14 ګانټې هغه د تندې روژې ته بهر یوه ماده ناڅېږي چې کله به خدای راولي ورته خوشحاله به کمزور ایمان والا ضعیف الایمان والا د نفس او خواهشاتو تابع د دنیا محب چې کله یوه میاشت روژې ته پاتې دی دلته ورته لړزېږي او خدای روژه راله لکه یو غټه بلا چې را رواني او په ده پسې خوله وازه کړي تېروي یې دومرې ورته وارخطا یې دا زموږ د ایمانو اټکل دی دا د زموږ د ایمانو ازمایش دی ورته په خپله باندې که چا دا فکر وکړي هغه به د تهجد ولمانځه ته په یخو اوبو اودس کول د خپلو ګرمې بسترو نه ځان پورته کول د الله وحدانیت دپاره الله اکبر ویل او پر خپل مخ باندې مړې مړې اوښکې راتویول د عاجزي دې ته به آماده ولاړ او که چا په زړه کې دا فکر پیدا سو چې آخرت ستا هغه به هغه مال چې د په تناکو د لاسو ګټلی دی د په مسافرۍ ګټلی دی د پښو په چاودو باندې ګټلی دی د په خولو باندې ګټلی دی په یخ او په ګرمي کې ګټلی دی د الله په لار کې په مصرفولو باندې به مخ په قدم کې دی ولاړ مصرفوي او هغه مال چې د ګټلی دی الله ورباندې حج فرض کړي د حج او عظیمې فرضیې د ادا کولو دپاره به دی ډېر زیات تلوسه لري او ډېر زیات به ورته مینه ناک چې کله به د الله تبارک وتعالی د نور زما نصیب وسي او زه به